که موږ او تاسې د مابین د رسول الله مبارک او د یوسف علیه السلام په مابین کې یا د وړاندنیو پیغمبرانو مابین کې حتی پیغمبران شهیدان کړي دي. زکریا علیه السلام شهید کړی، یحیی علیه السلام شهید کړی. دا په څه خاطر باندې د دې لپاره شهید کړی چې مسلمانان پیشرفت ونه کړي، مسلمانان زموږ نه وړاندېوالی ونه کړي او د مسلمانانو دا دین مغلوب وګرځېږي. خو لیکن الله جل جلاله وعده دا ده چې د الله دین به سرلوړی وي، د الله دین به غالب وي، کفار او د هغوی دین به مغلوب وي. نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور ته که راشو وګورو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې رسول الله مبارک یوازې و. کافران راغله، څومره وړاندیزونه یې ورته وکړه. ابو طالب ته وایي دا زوی کې د زمونږ د قریشو نه یا د مکې مکرمې په مابین کې د دې کلي هر یو حسینه زنانه دی غواړي موږ یې په نکاح ورکړو، خو د خپلې داعیې نه دې تېر شي. او یا دا که دی مال دولت غواړي موږ به ورته مال دولت راجمع کړو، ور به کړو دی د خپلې داعیې نه تېر شي، د خپله داعیې دې پرېږدي موږ ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو طالب مخ راړی، ورته وایي چې د خلکو خبرې ومنه وراره، او ورته وایي کاکا جانه که د لمر او سپوږمۍ یا لمر راته یو لاس کېږي، سپوږمۍ بل لاس کې راته کېږي، د دې خپلې داعیې نه تېرېږم. ولې هلته ابو جهل نه غوښته، عتبه او شیبه نه غوښته، ولید نه غوښته چې د دوی د لاسه دغه پاچاهي، دا ملکیات، دا ملکي، دا سرمشري ختمه شي.